آیا تاسو به ډېر اورېدلي وي چې په لایټ هاوس کې په وظیفه کولو سره به تاسو ته په لکو ډالر معاش درکول کېږي؟ لایټ هاوس څه شی دی؟ چیرې شتون لري او د څه لپاره کارېږي؟ او دا ولې ویرونکی ځای بلل کېږي؟ لایټ هاوس له دې لپاره جوړ شوی دی چې پخوانیو زمانو کې خلکو کښتۍ کې سامان انتقالوي، نو له دې څخه به لاره ورکه شوله او یا هم تر ټولو مهم خاطر یې دا و چې سمندر کې داسې ساحې شتون لري چې د ځمکې ژوروالی یې کم وي، نو چې کله به کښتۍ پر هغه خوا راغله او کښتۍ د ځمکې سره ټچ سوه نو کښتۍ به ماته سوله او اوبه به ورلې، نو کښتۍ به ډوبه سوه. نو په لومړي ځل لپاره په مصر هېواد کې د اسکندریه په ښار کې لومړی لایټ هاوس جوړ شو چې د میلاد نه مخکې 300 کاله وړاندې جوړ شوی دی چې اوږدوالی یې 310 فوټه او یا هم 10 متره دی او د نړۍ د 7 پخوانیو عجایبو څخه هم بلل کېږي. د لایټ هاوس جوړښت چې ډېر کلک جوړښت لري چې هدف یې دا وي چې د کښتۍ چلوونکو ته په شپه او په خراب موسم کې لاره ورته وښوي. د لایټ هاوس تر ټولو کښته برخه چې ډېره قوي برخه ده چې د ډبرو او یا هم کانکریټ څخه جوړه سوې ده او لوړه برخه یې چې د څراغ خانې په نامه یادېږي چې په سر کې شتون لري او تر ټولو لوړه ده او تر ټولو لوړه برخه یې چې د څراغ خانې په نامه یادېږي تر ټولو لوړه وي چې دا د ښیښې څخه جوړ سوی دی چې د ګروپ رڼا هرې خواته یوسي او یو لینز پکښې بسته دی چې په کیلومترو لرې څخه دا رڼا معلومیږي. او د هغه څخه راکښته د ساتونکو خونه ده چې دا په پخوانیو لایټ هاوسونو کې شتون لري، مګر په اوسو لایټ هاوسونو کې شتون نه لري ځکه چې دا اوس ټول اتوماتیک دي او خپله کنټرولېږي. ولې لایټ هاوس خطر لري؟ لایټ هاوس چې په بادونو او طوفانونو له امله نړیږي او ژوند انسان له لاسه ورکوي. تر ټولو لوی خطر یې د اعصابو دی چې انسان کله ډېر وخت یوازې پاته شي هغه د اعصابو په مرضي اخته کېږي او دلته چې څوک وظیفه کوي 1 کال د خلکو څخه لرې ساتل کېږي. په نړۍ کې تر اوسه ثبت شوي لایټ هاوسونه چې دي 4600 دانې دي او معاش یې د میاشتې د فرق کوي، د سیمې په کتو او د ځای په کتو سره فرق کوي او بیا ورکول کېږي.